ملګرو سلام، ډېر مینه او احترام. زه عثمان شکور یم او دا وخت زه د LS نیوز په شبه باندې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. را سره ناست ډېر دروند او ګران پیاوړی غږ، یو تنور غږ د PK22 د صوبایي اسمبلۍ غړی نثار باز را سره ناست دی کوي په دې خپرونه کې. راځو د نثار باز نه بلا کوېشنې لرو، بلا پوښتنې ترې لرو. د هر څه نه مخکې خو نثار باز ته په خپرونه کې هرکلی ستړي مه شئ. بخیر ډېره مهرباني کور د ودان خوشحاله اوسي. لنډو ټکو کې راته ووایي چې نثار باز څوک دی؟ نثار باز یو سیاسي کارکون دی، د یو ملتپاله تحریک سره تړل شوی غړی دی او د سټوډنټ لایف نه راواخله د نن ورځې پورې دغه ملتپاله تحریک د عوامي نشل ګوند سره چې کوم دی خپل سیاسي جدوجهد کوي او یو کامن مین دی. صحیح. دا راته ویلی شي د باز لقب کې خودو شاته کوم راز شته؟ ظاهره خبره د باز دید ډېر زیات سوی وایي، نظر ډېر لرې لګي او ډېر زیات چې کومه دی په مرغو کې ښکلې مرغۍ ده، طاقتور مرغۍ ده او ښکار ډېر ښکلی کوي. صحیح. نثار باز خپلې لومړۍ زده کړې او بیا لوی زده کړې د کوم ځای نه حاصلې کړي؟ کومې څانګې نه دا ویلی شي؟ ما ګریجویشن د ښار ډګري کالج نه کړی دی. صحیح. او 2 ماسټر ډګریانې مې کړي دي پېښور یونیورسټۍ نه په جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن کې او په ریجنل سټډیز کې. صحیح. او نورې لوړې زده کړې چې موږ ورته امپل وایو هغه ما له نیمګړې پاتې شوي دي. د صحافت زده کړو نه بس صحافت ته راه نه بلئ، شاته یې څه لامل شته؟ زه یو سیاسي کارکون وم، ظاهره خبره ده. زما عملي سیاست کوم، سټوډنټ لایف و او که بیا سټوډنټ لایف کې چې کوم دی ما اکټیو پالیټکس کړی دی، مسلسل په پښتون سټوډنټ فیډریشن کې په مختلفو عهدو پاتې شوی یم، سیاسي جدوجهد هم کړی دی. بیا چې دی نه زه فارغه شوم، بیا لاړم ما پارټۍ کې ممبرشپ وکړو او اوس د پارټۍ د پلیټفارم نه چې کومه دی د خپل قام، د خپل ولس او د خپلې خاورې خدمت کوم. د صحافت نه تر سیاسته پورې دا څونه مزل چې تاسو کړی دی، د دغه په اړه راته لنډ ویلی شئ؟ څونه ستونزو سره مخ شوي وئ، بیا دې حده پورې را رسېدل څونه را ستونزمن و؟ ظاهره خبره ده د یو میډل کلاس فیملی یو ممبر دپاره چې کوم دی د دومره اوږد سفر نه پس دې مقام ته رسېدل، د دې په شا باندې بلا محنت، بلا جدوجهد شوي، بلا کړاوونه تیر شوي، هر قسمه حالات راغلي. خو چونکې زموږ سیاست د خپل قام دپاره دی، په شعوري توګه باندې دی، د باچا خان بابا فلسفه او فکر موږ په شعوري توګه قبول کړی دی. د دې خپلې خاورې سره د خپل ولس سره چې کوم دی موږ بې کچه مینه کوو. موږ په خپل قام باندې احسان نه کوو، موږ د خپل قام دپاره د خدای خدمتګار اولاد یستو، په خپل هم خدای خدمتګار یستو. غواړو دا چې د خپل قام خدمت وکړو، د دې د حقوقو تفوس وکړو، په قام کې چې کوم دی سیاسي بیداري راولو او قام ته چې کومه دی سیاسي شعور ورکړو، تر څو چې هغې په خپله قامي مقدمه باندې پوه شي چې د پښتون قام قامي مقدمه په دې ریاست کې څه ده، یا په دنیا کې د پښتنو قامي مقدمه څه ده، او د هغې دپاره چې کومه دی په څه ډول باندې سړی کولی شي چې هغه جدوجهد وکړي، سیاسي حرکت وکړي، جلسې جلوسونه وکړي یا سیاست وکړي. نثار باز صوبایي اسمبلۍ ته ځي، د باجوړ ولس په هغه باندې باور کوي. نثار باز کې داسې کومه ځانګړتیا وه چې دا ولس په دونه غټه کچه باندې باور کولی شي، دونه باوري وه؟ ولس ته چې کومه دی پاک او سپینه خبره ایښودل پکار دي. ولس تا باندې ظاهره د خبره ده چې باور د باندې کوي، خو هله چې کله ته د هغه د احساساتو او د جذباتو ترجماني کوي، ولس ته چې دا وخت کومې جنون مسلې راپېښې دي، کوم بنیادي مسایل د قام ته پېښ دي، په هغه مسایلو چې ته خبره کوې او د هغې دپاره چې کوم دی ته خپل سیاسي حرکت کې جدوجهد کې، نو ولس تا په بیانیه باندې چې کومه دی هغې سره ودرېږي او ستا مرسته او ملاتړ کوي. موږ قام ته چې کوم دی خپله کولاو یو قامي مقدمه ایښودې وه، چونکې صوبایي اسمبلي یو قامي جرګه ده، نو په دغه قامي جرګه کې چې کومه دی د پښتنو د حقوقو خبرې نه کېږي، په بدامنۍ باندې خبره نه کېږي، په وسایلو باندې خبره نه کېږي، د وطن په نور ظلم او جبر باندې خبره نه کېږي. موږ د قوم سره لوس کړی چې موږ به دغه قومي جرګه کې کینو او د خپلې خاورې د خپل ولس چې کوم دی وکالت به کوو، د هغو د احساساتو او جذباتو ترجماني به کوو او کوشش به کوو چې هر هغه فورم باندې چې په کوم ځای کې زموږ د قام مسله واردې شي په هغې باندې وغږېږو او خبره وکړو. ستاسو چې کومه بیانیه ده په دغه باندې ویل کېږي چې د نورو ګوندونو نه هم د هغې کارکنان تاسو له ووټ درکوي، په هغه کې هلې ځلې کوي. څه فکر لرئ دغه رښتیا خبره ده چې د نورو ګوندونو کارکنان ستاسو په ملاتړ کې ودرېږي؟ دا بیانیه زما خپله ځانګړې بیانیه نه ده، دا د سل کلن تحریک د عوامي نشل ګوند بیانیه ده. دا د عوامي نشل پارټۍ چې کوم دی منشور دی او دا د عوامي نشل پارټۍ پالیسي ده. مونږ صرف هغه پالیسي، هغه منشور، هغه بیانیه چې کوم دی قام ته وړاندې کړله او قام واورېدله، هغه محسوسه کړله او هغو چې کوم دی غوښتل ده چې پارلمان ته یو مؤثر غږ ولېږي او په پارلمان کې د یو نمایندګي وشي.
نو د هغوی چې په موږ کوم باور کړی دی امید لرم انشاءالله تعالی چې دی به په خپل باور باندې چې کومه دی ویاړ کوي او موږ به د هغو دغه شان نمایندګي کوو د خیر سره. صحیح. څه فکر لرئ چې هغه انقلابي سیاست کوم چې د عوامي نېشنل ګوند په منشور کې هم وو بیا د هغې دپاره یې ګڼ شمېر شهیدان ورکړي دي او ډېرو سختو ستونزو سره راتېر شوي دي هغه په نظر راځي که نه راځي؟ بالکل راځي. صحیح. عوامي نېشنل پارټي د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د خدای خدمتګار چې کوم تنظیم و او کوم تحریک و د هغې تسلسل دی او دا تسلسل را روان دی تر نن ورځې پورې را رسېدلی دی. په دې کې چې کومه دی بلا قربانیانې زموږ مشرانو ورکړي دي، زموږ اکابرینو ورکړي دي، جیلونه یې تېر کړي دي، جایدادونه دې ضبط شوي دي. د پاکستان د جوړېدو نه پس هم چې کوم دی دغه حالاتو سره زموږ مشران مخ شوي دي. دا صرف په دې خاطر باندې چې دغه مشرانو په دې ملک کې حقیقي جمهوریت او په دې ملک کې چې کوم دی صوبایي خودمختاري د پښتنو چې کومه دی حقوق غوښتل، د پښتنو په وسایلو باندې اختیار اخیستل، د خاورو له شناخت ورکول او دا قام د دنیا د نورو قامونو سره سیال کول او په دې فیډریشن کې د پښتنو چې کوم حق دی هغه ته په هر صورت باندې راوړل. د هغې دپاره چې کوم دی زموږ اکابرینو، زموږ د پارټۍ قیادت، زموږ مشران جدوجهد کړی او نن یې هم کوي. زموږ سیاست چې کومه دی مزاحمتي سیاست دی. موږ پارلماني سیاست کوو، د پارلمان زموږ د سیاست یوه برخه ده، خو موږ همیشه چې کوم دی په خپل قام کې جدوجهد کوو د خپل قام د مسایلو دپاره، که هغه جرګۍ، که جلسۍ، که نور اکټیویټیز هغه موږ جاري ساتلي او زموږ کوشش او هدف دا دی چې خپل قام هغه ته چې کوم دی سیاسي بیداري ورکړو، خپل قام چې کوم دی دا د وطن په مسایلو په وسایلو باندې پوهه کړو چې د قام ته کوم بنیادي مسایل راپېښ دي او دا مسایل د چا د لاسه پیدا دي. کوم مسایل د ریاست پیدا کړي دي، کوم د ریاست مقتدرو قوتونو پیدا کړي دي، د دغه مسایلو مخنیوی به څنګه کیږي، دغه مسایل به حل کیږي څنګه او د هغې دپاره چې کومه دی ولس را بیدارول، را پاڅول، دغه باندې چې کوم دی هم خپل جدوجهد کوو، په دغه اړه باندې هم خپل کار کوو. پارلمان یو برخه ده. تاسو وکتل چې په 2008 والا د 2014 پورې چې زموږ کله حکومت رالی کولیشن حکومت و، په هغې کې عوامي نېشنل پارټۍ د صوبې ته دومره لویه ګټه راوړه د 13 مینې ترمیم په شکل کې صوبایي خودمختاري راوړلی شوله. په هغې کې چې کوم دی د صوبې ته نوم ورکړلی شو، پهچان ورته ورکړلی شولو. مخکې به ورته NWFP ویله، کومه چې د برطانوي استعمار نامه وه هغه ختمه شوله، خپل زوړ نوم پښتونخوا ورته ورکړلی شولو. بیا په 13 مینې ترمیم کې چې کومه دی موږ دلته چې په دې صوبې کې کوم وسایل دي په هغې باندې عیني طور زموږ اختیار راغلی دی. له بده مرغه تاسې ګورئ چې دلته دریم وار دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت راځي خو هغه باندې عمل درآمد ونه کړلی شلو چې د هغې نه ګټې پورته کړلی شي. بیا زموږ په وفاق باندې چې کوم واجب الادا رقم دی زموږ چې ورته کوم د تیل د تیلو د ګیس د بجلۍ د اوبو چې کومه رایلټي په مد کې ورته زموږ پیسې جمع شوي دي تر نن ورځې پورې هغه رانه شو چې په دې قام باندې ولګېږي. نو 13 مینې ترمیم په شکل کې چې کومه ډېره بلا ګټه راوړی شوې دی خاورې ته. بیا عوامي نېشنل پارټۍ چې کومه همیشه انټي اسټیبلشمنټ سیاست کړی دی. د انټي اسټیبلشمنټ معنا دا ده چې موږ په سیاست کې د پوج او د هغه د انټلیجنس ادارو کردار نه منو، هرګز یې نه برداشت کوو، ځکه د یو سیاسي کارکون په حیث باندې، د یو سیاسي او جمهوري پارټۍ په حیث باندې زموږ د پارټۍ په مینیفیسټو کې او زموږ په منشور کې، بنیادي منشور کې دا شامله ده چې موږ په سیاست کې د پوج او د هغه د خفیه ادارو لاسوهنې هرګز نه منو. موږ غواړو دا چې په دې ریاست کې په دغه 1973 چې کوم آئین دی، په دغه 73 آئین کې چې کوم دی د کوم ادارو دپاره کوم رول مختص شوی دی، په کار دا ده چې تمامي ادارې په خپل آئیني دارې اختیار کې اوسي او د هغې نه تجاوز نه کوي. تاسې ګورئ چې مسلسل د 2014 2018 2023 په الیکشنو کې کولاو دانلې وشوله، دغه اسټیبلشمنټ پکې چې کوم دی مداخلت وکړلو، نو دی ډیوټي یو ده او کار بل کوي. د دې ډیوټي دا ده چې د ریاست ته، د ولس ته، د قام ته تحفظ ورکړي، هغې پرېښې ده او په سیاست کې مداخلت کوي لګیا دي. نو دغه د انټي اسټیبلشمنټ سیاست ویلی کېږي چې موږ او بیا بعضې خلک چې کومه دی یو وخت داسې و چې دیو ځان له ساتلي ټاوټس مختلف پارټۍ هغه به چې کومه دی په عوامي نېشنل پارټۍ پسې یا چې کوم نور هغه ګوندونه چې د هغې انټي اسټیبلشمنټ سیاست کوي نو په هغو پورې به پروپیګنډا کول، ویل دا انټي سټیټ دي. موږ وایو چې موږ انټي سټیټ نه یستو، موږ انټي اسټیبلشمنټ یستو. چې کله به تا انټي اسټیبلشمنټ نریټیو بیلډ کوله نو د ریاست دغه مقتدرو قوتونو به چې کوم دی هغې ته د انټي سټیټ نامه ورکوله چې د انټي سټیټ دي او د هغې په وجه باندې به تاسو وکتل چې همیشه دپاره په دې ملک کې چې کوم خلک
د جمهوریت دپاره سټرګل کوي، د حقیقي جمهوریت د بحالۍ دپاره سټرګل کوي، د آئین د بالادستۍ دپاره سټرګل کوي، د پارلمان د بالادستۍ دپاره سټرګل کوي، نو هغو ته بیا د غدار او یا چې کومه دی دا د باغي دا القابات ورکول کېږي. زموږ ټول قیادت ته چې کوم دی د غدارۍ تمغې میلاو شوي دي، بذات خود موږ د غدارۍ تمغه میلاو شوې ده چې دا غدار دی. نو دا سرټیفیکیټ چې تر څو پورې دې ریاست باندې کړی نه وي چې دا غدار دی او دا وفادار دی، دا اختیار په دې ریاست د چا سره نشته چې دا سرټیفیکیټ تقسیم کړي. دا ریاست د 40 کروڑ عوامو ریاست دی، په دې کې 15 غټ قانون اوسېږي او دغه په یو عمراني معاهده چې کومه شوې ده، دا کوم چې کانسټیټیوشن دی، کوم دستور دی، په دغه عین کې چې کوم دی د هغو دپاره خپل یو رول ایښودلی شوی دی. هر اداره هر محکمه دی چې کومه دی په خپل آئیني دار اختیار کې دننه اوسي، نو بیا د الې د عمل چلیدلی شي. یعنې ادروایز نن چې دا ریاست د کوم سیاسي بحران سره مخ دی، د اقتصادي بحران سره مخ دی، د معاشي بحران سره مخ دی، نو دا نورم په دلدل کې دا د لګیا دی ډوبېږي. ستا ګاونډي هېوادونه چې کوم دی ستا سره اړیکې ټیک نه دي، ستا په دنیا کې چې کوم دی هغه سټیټس پاتې نه دی. وجه دا ده چې ستا داخله او خارجه پالیسي چې کوم دی دا هم ازاده نه ده. او بیا داخله او خارجه پالیسي چې د نېشنل اسمبلی منډیټ دی، د دې منډیټ دی، هغه ته د داخله او خارجه پالیسي نه سپارل کېږي. ډېر وخت راهیسې چې کومه دی د تېر 3 لسیزو راهیسې د داخله او خارجه پالیسي زمونږ سټیبلشمنټ جوړوي، د تر څو پورې چې کوم دی اختیارات واپس آئیني طور باندې څنګه چې په آئین کې لیکل شوي دي سپارل شوي نه دغه پارلمان ته او د پارلمان بالادستي نه راغلي، د دې وطن مسایل نه حل کېږي. څه فکر لرئ د عوامي نېشنل ګوند مقبولیت داسې ګڼئ چې هغه په کمېدو باندې را روان دی؟ او کو زه بیا تاسو ته ویم چې سردار حسین بابک یا د حیدر هوتي په شانتي، غلام بلور په شانتي شخصیتونه هغه خپل سیټ بیلي، د دې شاته څه لامل ګورئ، څه وجه ګورئ؟ د عوامي نېشنل پارټۍ مقبولیت کله هم نشي کمیدلی. عوامي نېشنل پارټۍ ما چې څنګه ذکر وکړو چې دا یو قومي تحریک دی، ولس کې جرړ دي، تاریخ لري، کردار لري، اتلان لري، بیا چې کومه دی دا د دې خاورې چې کوم دی یو تاریخي تحریک دی. په مقبولیت کې هیڅ قسمه کمی نه راغلی. خو عوامي نېشنل پارټي پاپولیست سیاست نه کوي. د تېر 12-14 کالو راهیسې چې کوم دی په دې ریاست کې او په دنیا کې پاپولیست سیاست ډېر زیات عام شوی دی، کوم چې په دروغو باندې ولاړي، په پروپیګنډا باندې ولاړي، په هغه خبرو باندې ولاړي. عوامي نېشنل پارټي سیاست دا نظریاتي تنظیمي سیاست دی. زمونږ خپل چې کوم دی نظریات دي، زمونږ د پارټۍ یو بیسک مشهور دی، موږ د هغې دپاره چې کوم دی جدوجهد کوو، موږ یو تنظیمي سټرکچر لرو، په هغه تنظیمي حدودو کې چې کوم دی خپل کار کوو. نو عوامي نېشنل پارټي پاپولیست سیاست کوي نه، موږ د پاپولر سیاست خلاف یستو، موږ ریالسټک اپروچ لرو، پروګرام لرو، د هغې دپاره چې کوم دی کار کوو، جدوجهد کوو. نو عوامي نېشنل پارټي مقبولیت کې کمی نه راغلی. ها تاسې چې کوم زموږ د مشرانو ذکر وکړلو، نو دغه 2023 انتخابات خو ټوله دنیا چغې وي. په دې ملک کې ماته یوه پارټي دې سره وښایه چې هغه دا انتخابات تسلیم کړي. دا انتخابات خو چې کوم دی دانلیزه ده، نو دې نه خو چې کوم دی هره پارټي چې هغه وایي چې هغه په دې کې دانلې شوې ده، نو چې ته په انتخاباتو کې کوم دی دانلې کېږي، نو عوامي نېشنل پارټۍ به خامخا بار کېږي، ځکه چې عوامي نېشنل پارټي د دې خاورې د وراثت دعوه کوي. عوامي نېشنل پارټي د دې خاورې د بنیادي مسالو د هوارولو لپاره چې کوم دی خپل کردار لوبوي، خپل کردار لوبوي. او د دې ملک چې کوم استعماري قوت دی، د دې ملک دننه چې کوم پنجاب یا استعمار دی، هغه نه غواړي دا چې دلته په پښتونخوا وطن کې د عوامي نېشنل ګوند د دې د حکومت راشي، ځکه چې بیا خو موږ کینو، بیا به ورسره چې کوم دی د خپلو وسایلو حساب کتاب کوو، چې زموږ د وسایلو چې کوم لوټ مار روان دی په دې ریاست کې، د هغې حساب کتاب به ورسره کوو، د بجلۍ حساب کتاب به ورسره کوو، د تیل د اوبو حساب کتاب به ورسره کوو. کومه صوبایي خودمختاري چې موږ راوړې ده، هغه به من وغن چې کومه دی عمل درآمد په هغې کوو، هغه به عملي کوو او د خپله صوبه په خپلو خپو باندې ودرو. د هغې دپاره خو چې کومه دی که پښتونخوا صوبه ده او که بلوچستان دی، نو د ریاست یا د پنجاب د اشراف یا دپاره خو چې کوم دی دا بفر زون دی، دی خو بطور جنګ او بطور جګړې دپاره دا ایریا استعمالوي. راځم بله پوښتنه، اوس چې آئیني ترمیم کېدو نو د حکومت له اړخه خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولي خان حمایت اعلان وکړ. صحیح. بیا راځم چې هغه په خپله دا خبره بار بار کړې ده چې دا د ولس نه زیاته د ریاست په ګټه تمامیږي، داسې قسمه ترمیم کې چې کله دغه راځي ایکسټینشن وغیره وغیره. نو تاسو څه فکر لرئ، آیا ایمل ولي خان اوسنۍ بیانیه د پخوانۍ بیانیې سره تضاد نه لري؟ د ایمل خان چې کومه بیانیه پرون وه، هغه بیانیه نن هم ده. که تاسې لږ ډېر نیوز ګورئ په خپله باندې صحافي، نو پرون زمونږ د مشاورتي کونسل میټینګ د تینک ټینک اجلاس شوی دی او د هغې چې کوم منټس راغلي دي په میډیا باندې خپاره شوي، تاسو به کتلي چې موږ د داسې قسمه
آئینی ترمیم مخالفت کوو چې په هغه کې د 18 آئینی ترمیم یا د 1973 آئین ترمیم خلاف چې کوم دی څه داسې اقدامات کیږي. دویم دا دی چې په هغه کې چې کومه پالیسي مخته راله زموږ د پارټۍ، نو تاسو وکتل چې عوامي نېشنل پارټۍ هر عمل هر فیصله دا په مشاورت باندې کوي، تر څو چې د پارټۍ تینک ټینک اجلاس نه کړي، مشاورت نه کړي، تر هغې پورې چې کومه دی پالیسي نه واضح کیږي. پرون زموږ د پارټۍ په دې اړه باندې تینک ټینک اجلاس وکړو، مشاورت یې وکړو، د هغې نه پس چې کوم د خپله پالیسي په دې اړه باندې څرګنده کړه. تاسې بیا په نیوز کې کتلی شئ. داسې ده د خلکو همدغه پوښتنې وي، بار بار به همدا خبره کوله ده، نو دغه پوښتنه مې ځکه وکړه. عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر ایمل ولي خان په هغې ورځ باندې ویلي وو چې تر څو پورې دا بل نېشنل اسمبلۍ ته راغلی نه وي، دلته ټیبل شوی نه وي، یا دا چې کوم دی سینټ ته نه راغلی، هلته ټیبل شوی نه وي او موږ کتلی نه وي، تر هغې پورې چې کوم دی موږ د دې حمایت نشو کولی. دا به راشي، دا موږ چې کوم دی په سینټ کې وګورو، موږ نه په اپوزیشن کې استو، دا د ایمل ولي خان چې کوم دی هو الفاظ دی، او نه موږ چې کوم دی د ګورنمنټ سره استو. صحیح ده. موږ چې کوم دی دا بل به ګورو، موږ خپل یو تحریک استو، یو پارټي استو چې زموږ مطلب دا دی موږ به ګورو دې ته که د قوم په ګټه کې وو، د ولس په ګټه کې وو، نو موږ به حمایت کوو. د ولس په ګټه کې نه وو او د خاص محکمو په ګټه باندې وو، یا مطلب دا دی د ملیټري فورسز په ګټه باندې وو، یا چې کوم دی د عدلیې په ګټه باندې وو، یا د موجوده وفاقي حکومت چې د چا دی د هغو په ګټه باندې وو، نو موږ به بھرپور مخالفت کوو. باز صاحب یو بله پوښتنه لرم، د الیکشن چې کمپین شروع په دغه وخت کې سینیټر هدایت الله باندې بمي چاودنه وشوله، بیا د هغې نه مخکې په جمعیت العلماء اسلام باندې وشوله، او په هغه کې بلا ګڼ شمېر خلکو ژوند له لاسه ورکړو، څه پکې ټپیان. کله چې دا رنګ واقعات په داسې غونډو کې کېږي چې کله کمپین الیکشن کمپینینګ روان وي، دا څونه تاثیرات په عوامي رای باندې لري؟ ظاهره خبره ده چې کله په یو الیکشن کمپین کې چې کوم دی بم دماکه کېږي یا خلکو ته تھریټس میلاویږي، نو هغې اثر خو چې کوم دی په الیکشن کمپین باندې راځي. بیا دا چې کومې ناوړې واقعات چې کوم دی مسلسل سره په تسلسل سره کېږي په سابقه پاټا کې او ټوله پښتونخوا کې، نو دغه عمل په ولس کې ډېر زیات یره او ترخه خوره کړې ده. بیا چې کله د الیکشن په وخت کې وشي، او زموږ بدقسمتي دا ده چې کله جنرال الیکشن ځي، په پنجاب کې د بدامنۍ واقعات نه کېږي، خو پښتونخوا کې د بدامنۍ واقعات کېږي. دا په دې ریاست باندې سوالیه نشان دی چې ولې په پښتونخوا کې کېږي، او بیا په نوي اضلاع کې په خصوصي توګه باندې د بدامنۍ دا لهر چې کوم دی په هر الیکشن کې راځي. په ټول پاکستان کې پرم د انتخابات وشي، خو زمونږ پښتونخوا کې چې انتخابات کېږي، خاص کر چې کوم دی په نوي اضلاع کې، نو هلته پکې د بدامنۍ دغه درنې پیښې کېږي، لکه څنګه چې سینیټر شهید هدایت الله خان او د هغه سره 3 نور ډېر درانه پښتانه ځوانان مشران زلمي دا شهیدان تللی شو. تر نن ورځې پورې چې کومه دی ریاست د هغې څه تحقیقات ونه کړله، څه پلټنې ونه کړلې، څه کمیشن یې ورته جوړ نه کړلو چې معلومات وکړلی شي چې دا واقعات څنګه رامخته شي. بیا څنګه چې ریحان زیب شهید تللی شو په رڼا ورځ باندې، د هغې د قاتلانو هغه تصویران هم رال په میډیا باندې مرال، خو تر نن ورځې پورې د هغې د پارټۍ حکومت دی دلته په صوبه کې، د هغې دپاره چې کوم دی څه ګامونه پورته نه کړلی شو چې د هغې قاتلان ګرفتار کړلی شي او هغه کې پر کردار ته ورسېږي. خو افسوس کولی شو چې داسې قسمه واقعاتو باندې چې کومه دی بیا ریاست یا صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت خاموشي اختیار کړي، د دې سره چې کوم دی د هغې جواب او جواز بیانوي. وجه دا ده چې دلته په دې وطن کې د بدامنۍ د مقتدرو قوتونو په وجه باندې ده چې هغې دلته پرایویټ ملیشې جوړولې، زموږ چې کومه خارجه پالیسي یا داخله پالیسي چې په جنګ یې ودرولې ده او د هغې نه جنګي اقتصاد جوړ کړی دی، په افغانستان کې لاسوهنه کوله مسلسل، د 40-50 کال نه مداخلت کوي، نو هغه اور دی چې دلته راخور شوی دی، د هغې دپاره دې ریاست پرایویټ ملیشې چې کومه دی جوړولې به، او دا د ریکارډ خبرې دي، د دې جرنیلانو چې کوم دی په ریکارډ باندې ویلي دي، د دې باندې بوکس لیکلي دي چې دا موږ دا دنده کړې ده، نو د هغې د وجې چې کوم دی نن ورځې پورې په دې وطن کې امن نشي راتللی. پښتانه ځوانان پیغلې ستاسو سیاست ګوري، هغه فالو کوي، څه پیغام هغه خلکو ته ورکوئ؟ زما خو ټولو پښتنو ځوانانو زلمونو دا پیغام دی او دا مې ورته اپیل دی چې سیاست ډېر سنجیده عمل دی. سیاست چې کومه دی د دې دپاره د فکر، سوچ، د دلیل د دې نامه ده، د دې دپاره به د سنجیدګۍ مظاهره کولی. موږ ګورو سوشل میډیا رسنو باندې چې کومه دی په یو بل پسې سپکې سپورې ویلی کېږي، یو بل ته پیغورونه ورکول کېږي، نو سیاست د پیغورونو نامه نه ده، سیاست د سپکو سپورو نامه نه ده، سیاست د دلیل، د پوهې، د خدمت نامه ده. چې کوم خلک کې برداشت نه، نو کار دا ده چې هغه د بیا سیاست نه کوي. سیاست ډېر هغه ستره سینه غواړي، برداشت غواړي. په سیاست کې د بل ګوند سره ستا د بلې نظریې سره چې کوم دی صرف اختلاف رایي،
خو دلته خلک چې کوم دی اختلاف رایې چې کوم دی دا دښمنۍ ته رسوي. نو سیاست د دښمنۍ نامه نه ده. تاسو وکتل چې دا 2-3 ورځې په سوشل میډیا باندې کومې سپکې سپورې وویللی شولې، کوم پیغورونه وکړلی شولو، نو دا د پاکستان د جمهوریت په ګټه باندې نه ده، د دې قام په ګټه باندې نه ده، او دا سیاست چې څومره کمزوری کیږي، بدنامیږي او سپکیږي، نو دا د مقتدرو قوتونو په ګټه باندې تمامیږي. نو په کار دا ده چې څومره سیاسي کارکنان دي، څومره سیاسي پیغلې دي، یا څوک هم چې سیاست کوي، مشران دي، نو چې هغه سیاست ته په سنجیدګۍ سره غور وکړي، نه چې خپل مخالف ته چې کوم دی دشمن ګمان وکړي، بلکې هغه سره ستا صرف د نظریې اختلاف کیدی شي، ستا سره پالیسي اختلاف کیدی شي، نور هغه ستا چې کوم دی وطندار دی، ستا پښتون رور دی، نو کرکه او نفرت ته سیاست رسول نه دي په کار. او دا هر څه چې وشلو، نو د دې په شا باندې چې کوم دی ښه باقاعده پولیټیکل انجینیرنګ شوی دی، او د هغې په وجه باندې چې کوم دی دا سیاست ماتلی شو، کمزوری کړلی شو، د عام ولس په نظر کې بې باوره کړلی شو. لا لګیا دي چې د عام ولس په نظر کې سیاست کمزوری کړلی شو، بې باوره کړلی شي. بیا چې څومره ملتپاله تحریکونه او ګوندونه دي، زما خاص کر د هغه زلمونو دا اپیل دی، تاسې به ډېر د سنجیدګۍ مظاهره کوئ، تاسې به ډېر د برداشت مظاهره کوئ، ځکه چې موږ ته ډېر لوی سفر را په غاړه دی، موږ ته ډېر لوی کړاوونه پراته دي. موږ ته زموږ دا قام چې کوم مظلوم او محکوم قام دی، د کومو حالاتو سره مخ دی، د هغې دپاره به چې کومه دی موږ له د برداشت نه کار اخیستلي، موږ له به چې کومه دی د پوهې او سنجیدګۍ نه کار اخیستلي، چې موږ د خپل قام خدمت وکړو، او دا قومي سیاست یا چې کوم دی ملتپاله سیاست د دې فکر او سوچ چې کوم دی په ولس کې عام کړو، او د ولس چې کوم دی د خپلې خاورې سره، د خپل وطن سره، د خپل تاریخ سره، د خپل اتلانو سره مینه پیدا کړو، د هغې نه خبر کړو. ډېره زیاته مننه وخت راکولو ملګرو. دا و راسره د صوبایي اسمبلۍ ډېر تکړه او پیاوړی غږ نثار باز راسره ناستی کولو په دې خپرونه کې. د بلې خپرونې پورې موږ له راکوي اجازه دلوي.